افغانستان هغه هیواد دی چې د سویلي او مرکزي اسیا په جغرافیه کې تل له طبیعي پیښو لکه ځمکرېږد، سیلابونو او وچکالیو سره مخ و. د زیانمنتوب د بنسټیزو برخو د کمزورتیاو، تخنیکي او مالي وړتیاو د محدودیت ترڅنګ هر ځل هیواد ته ګڼ شمېر انساني او اقتصادي زیانونه پر ځای پرېښي دي. د هیواد په ختیځ کې وروستی ځمکرېږد هم یو له دې څخه دی. هغه پیښه چې د 1404 کال د وږمې میاشتې په 10مه نیټه په نیمه شپه کې د ریختر په کچه څه باندې 6 درجې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوه. دا چې د ځمکرېږد ځواکمنتیا د ځمکې په 8 کیلومترۍ کې وه، د زرګونه کسانو ژوند یې واخیست او زرګونه نور کسان یې ټپیان کړل. هغه څه چې د اهمیت وړ دي د دې طبیعي پیښو ټولنیز، سیاسي او ډیپلوماټیک اړخونه او پایلې دي. په لومړي پړاو کې حکومت دنده لري چې د کورني ځواک په سمون سره له هغې ډلې پوځ، پولیسو، عامې روغتیا وزارت او مرستندویه بنسټونو په واسطه زیانمن وژغوري او لومړنۍ مرستې چمتو او زیانمنو ته یې ورسوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې رامنځته کول په دې برخه کې لومړنی ګام دی، خو تجربو ښودلې چې د دا ډول کمیټو بریا د بیلابیلو بنسټونو ترمنځ په همغږۍ، د سرچینو په مدیریت او په چټک ګام پورته کولو پورې اړه لري. په کونړ، ننګرهار او نورستان کې زیانمن خلک د سرپناه، خوراکي توکو او درملو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري او په دې برخه کې هر ډول بېغوري او ناغېړي کولی شي د ګڼ شمېر کسانو ژوند واخلي. تر اوسه حکومت 100 میلیون افغانۍ چې 1.5 میلیون ډالر کېږي دې غمیزې ته د رسېدنې لپاره ځانګړي کړي دي. له دې سره د ځمکرېږد له امله د لارو ویجاړۍ او د غره ښویېدنې بیا لرو پرتو سیمو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی او د ژغورنې عملیات یې پس کړي دي. د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي کورنیو سازمانونو او ولسي خیریه بنسټونو رول د کتنې وړ دی. په تیر کې هم په دا ډول پیښو کې ولسي مرستو د حکومت له اوږو دروند پیټی یا بار لرې کړی. دا ځل هم تمه کېږي چې دیني بنسټونه، خیریه مؤسسې او ولسي شبکې په ملي پیوستون او یووالي سره د کونړ غم ځپلو لاسنیوي ته ور ودانګي. بل لوري ته ملګرو ملتونو سازمان، یونسف، د روغتیا نړیوال سازمان او ګڼ شمېر نورو سازمانونو هم خپل مرستندویه ټیمونه زیانمنو سیمو ته لیږلي دي او پر بیړنیو روغتیایي مراقبتونو، د څښاک پاکو اوبو پر چمتو کولو، خواړو او لنډمهاله سرپناه برابرولو باندې یې ټینګار کړی. په دې برخه کې د ځینو هیوادونو چمتووالی د اهمیت وړ دی. هند، ایران، چین، قطر، متحده عربي اماراتو په هماغه لومړیو ساعتونو کې د خواخوږۍ پیغامونو سربیره د بشرالسره مرستو لیږلو لپاره چمتووالی اعلان کړ. هند په هماغه لومړۍ ورځ 1000 کېږدۍ او 15 ټنه خوراکي توکي کونړ ته ولېږل او ورپسې یې نوره مرسته هم تر ځمکې ځپلو ورسوله. ایران هم د بشرالسره مرستو لکه روغتیایي تجهیزاتو وړاندیز وکړ او د همکارۍ لپاره یې بشپړ چمتووالی اعلان کړ. چین هم د خپل ظرفیت او د افغانستان د اړتیاوو له مخې د مرستو لیږلو ټټر وهلی. له دې سربیره اروپایي ټولنې، جاپان او برېټانیا هم د مرستو اعلان وکړ او غیر دولتي سازمانونو لکه د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د بیپلو ډاکټرانو سازمان هم د ملاتړ ژمنه وکړه. د مرستې رسونې په برخه کې د دغه هیوادونو شتون نه یوازې انساني اړخ لري بلکې کولی شي د افغانستان لپاره یو فرصت واوسي چې د دې لړۍ په سم مدیریت سره خپلې سیمهییزې اړیکې پیاوړې کړي. د ډیپلوماسۍ له اړخه افغانستان یوې فعاله او مخیزه تګلارې ته اړمن دی. د هغه هیوادونو تجربو چې له طبیعي پیښو سره مخ وو ښودلي چې د نړیوالو مرستو په راجلب کې بریا د دې ترڅنګ چې د ناورین پر لویوالي پورې اړه لري په ډیپلوماټیک جوړجاړي او هلو ځلو پورې هم اړه لري. افغان حکومت باید له رسمي کانالونو، له ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې سرې میاشتې ټولنې، د اسیا پراختیایي بانک او نورو نړیوالو سازمانونو وغواړي چې خپلې ځینې مرستې او مالي سرچینې د کونړ غمیزې ته ځانګړې کړي. په دې برخه کې اغیزمنه ډیپلوماسي نه یوازې چې بیړنۍ مرستې ډیروي بلکې کولی شي په اوږد مهال کې په نړیواله کچه د افغانستان د انځور له غوروالي سره هم مرسته وکړي. ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له بشرالسانه صندوق څخه د بیړني ځواب لپاره 15 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي او یونسف بیا له زیانمنو ماشومانو پر ملاتړ تمرکز کړی. همدارنګه اړینه ده چې د بهرنیو مرستو ویشلو لپاره یو روڼ او جوړونکی بهیر رامنځته شي ترڅو د هیوادونو او مرستندویه بنسټونو باور راجلب او مرستې په روڼتیا او شفاف ډول په ټولو مستحقو او وړو کسانو وویشل شي.